ډول دوړم تبلیغ ته چې تبلیغ ناروغانو چې بچیون مې یې د قرآن په فیصله وکړه د مدرسه وي بچی مې مدرسې ته ویل چې په مو باندې حالات وروغلو کله چې الله تعالی سره کوي دا څنګه کېږي چې حالات در باندې رسی پیخو کاچاوي کېدل چې طرف کې وي نه کله به طرف کوي نه برابر به الله ورسته بیا دې رکای چې حالات دا سره باندې وروغل چې د دوست سره وایي چې مون سره چاکم کلاس ولومو په مو ډېر ګورونو وی چې ډېر مالدار ډېر کارخانه‌دار وی چې زوی د سره ملاوېدم د آخرت سوچ مې ورکو چې الله په یار شروزات دا دنیا جهان پانی دا بل بچي باندې عالمون حافظون جوړ کا وی چې ګردر پر خاندل وی چې د سره جنرال کارسونه وی چې هغه ته مو خورو په اشاره شوی ورته ویل چې دا مو د ډېر وړي پوری ملګرا دا کلاس ولومه دا برابر چې موږ هغه اشاره باندې پیښم چې ما وایي چې په ورځ د قیامت پاته ولګي چې څه برابر نه کته برابر نه دا الله خبرو هم ور سره لګیدلای هغه مې چې وایي چې موږ وایي چې د سره خبره کوم د الله او د هدايت څخه وایي چې خو وخت تیر شو د بل بچي غټ نه کارون جوړ شو وایي چې څو وخت بعد بیمار شو چې خدا سے بیمار شو چې جالي ورته جوړو سیک نه دی نه چې موږ ته خبر نه چې امیر صاحب ورسېنا چې زوی راغلل چې د څنګه د مالدار کسون د کارخانه‌دار د په کرسي نور دې راځي لره چې دوی چې امیر صاحب ورنږدې شوی چې ورنږدې شو چې نه راغلی چې نه ورنږدې شو چې نه را چې ورنږدې شو چې ویل چې امیر صاحب د الله په نوم قسم درکوم چې مخ ته ویش کیږي چې موږ چې دا څه کوي چې قسم درکوم چې مخ ته ویش کیږي ویلې دا څه کوي چې دا څنګه چې دا نوست خلک د قرآن زه د عبرت نشان جوړ شو یو موته د آخرت خبره کوله یو بل بچی د علم او د قرآن خبره درته کوله مو خلک ته ویل چې دی لیونی و بېوقوف تا حقیقت دا و چې زه لیونی و زه بېوقوف مخ ته ویش ګرتې کا چې موږ ته چې کیسه څه شوېده چې ما بل بچی باندې اعلی تعلیمین او پر په غاټې پوسټې ولګېدل لره لره ملکې شدي چې بابا چې مې بي بي اس ډاکټره کېر ته راغله زه بیمار وم چې سترګې مې د غوښتله چې بل بچی باندې مې سترګې ولګېدې چې بوټونه ټاکېدل مې ورولېده چې دو کلاس سره نه وتله وزي ولیدل چې مخ ته کاغذ ونیول مخ یې وړو تیزار باندې تېره شله چې هغه ما نه پټاړو لګیا چې امیر صاحب تو وګټله مو پوي امیر صاحب تو وګټله مو پوي کړله امیر صاحب تو مخ ته ویش ګرځي چې دا نور څه خلک دې قرآن د عبرت نشان جوړ کړ زه په باندې خپل بل بچی ته داسې نیت وکړې